چې ما ته کلم څه ټینشن څه تکلیف څه مصیبت راشي یا مې څه تړه وشي یو حاجت او یو ضرورت مې پیښ شي نو ما ته خپل استاد محترم یو درې الفاظ ښودلي دي دا ویم سحر ویم مازدیګر پورې زما مسله حل کیږي مازدیګر ویم سحر پورې زما مسله حل کیږي. السلام علیکم ملګرو مولانا صاحب وی چې کله ما ته حاجت را پیښ شوې ده یا ما ته څه پریشانی را پیښ شوې ده ما صرف او صرف دا درې ټکي وظیفه کړې ده کنه وی چې سحر دا وظیفه ما کړې ده تر مازدیګر پورې الله رب العزت زما حاجت پوره کړې ده زما ضرورت پوره کړې ده یا که پریشانی را تر پیښ شوې ده نو پریشانی ختمېدو لپاره که سحر ما دا وظیفه کړې ده کنه تر مازدیګر پورې زما پریشانی مکمل ختم شوې ده دغه شانتي وی که مازدیګر مې کړې ده دا وظیفه کنه تر سحر پورې الله رب العزت زما ضرورت پوره کړی دی زما حاجت پوره کړی دی او زما پریشانی الله رب العزت مکمل ختمه کړی ده نو زما عزتمندو ډیره بهترینه اسانه مجربه وظیفه ده زه کوشش کوم په سکرین باندې تاسو ته لیکم کم ټایم چې مولانا صاحب د قدرې ټکو وظیفه اوغی کنه او طریقې کار اوغی زه تاسو ته په سکرین باندې دغه الفاظ لیکم ځان لته سکرین شاټ واخلئ زما عزتمندو او دغه وظیفه شروع کړئ چې کله هم تاسو ته مشکل را پیښیږي پریشانی را پیښیږي یا یو شی ته داسې سخت ضرورت را پیښیږي یا تاسو ته یو حاجت را پیښیږي نو دغه وظیفه شروع کوئ ان شاء الله الله رب العزت به تاسو حاجت پوره کوي او تاسو مشکل به الله رب العزت مکمل ختمي نام نشان به ان شاء الله نه پاتې کیږي ټیک شو جی راضي مولانا صاحب دا ویډیو وګورئ او مولانا صاحب ته په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ضرور ولیکئ او ویډیو د ثواب په نیت باندې ډیره شیر کړئ ټیک شو جی راځي مولانا صاحب دا ویډیو تاسو وګورئ جی ابله مې د یو عالم خبر اوریده او صفات شوی د الله دې قبول کړي ایب فرمایل چې ما ته کلم څه ټینشن څه تکلیف څه مصیبت راشي یا مې څه تړه وشي یو حاجت او یو ضرورت مې پیښ شي نو ما ته خپل استاد محترم یو درې الفاظ ښودلي دي یو درې الفاظ راله ښودلي وی دا ویم سحر ویم مازدیګر پورې زما مسله حل کیږي مازدیګر ویم سحر پورې زما مسله حل کیږي الفاظ ته نه ویم زما عزت مندو د الله په ذکر باندې الفاظ داسې دي دا مې زه خوش طبيعي وګړه نه ویم الحمدلله ما کې ابل زرا ازوی مې راته ویره ستاسو په دې بیاناتو باندې تاسو یو وظیفه ورکړې باغې باندې چا ماشاءالله جواب کړی چې استاد یې ته چې صرف دا وظیفه ورکې نو خلک به په مانځ کې دې وظیفو طرف ته خیال کوي بس دار چې خپل ذهن دی دار چې خپل رائے ده چا کمنټس دغه ورکړي چې را دا وظیفه ته داسې ورکې او دا داسې چل الله دې مونږ پوي کې زه خو کوشش دا کوم زما کوشش بداوي زه تا ته وظیفه درکم ستا چې کم دی اللہ سر تعلق پیدا شی مفتی ظہور علی خان سے فرمائی وظیفہ اسے کہتے ہیں جو زندگی کا حصہ بن جائے وظیفہ کہتا ہوئی چستا دا زندگی حصہ جوڑ شی آگا الفاظ دان سر یاد کے حسبی حسبی ربی مربی درے الفاظ دی حسبی ربی مربی حسبی کافی دے ما دا پارا ربی زما رب ما دا پارا کافی دے او کم رب مربی چه کم رب زما تربیت کولو والا دے دا مور بخیٹا کی چاپ جوڑ کرم دا مور دا خیٹا نے چاروی استم حسبی ربی مربی کافی دے ما دا پارا رب زما چې زما تربیت کوونکی دی خاجه ملګرو تاسو ویډیو وکړه امید دی چې ان شاء الله تاسو به په دې باندې پیښ وي که بیا هم پکې څه تاسو خو خاص کر مولانا صاحب چونکې تعداد اون ویلې زما عزتمندو د دې وظیفې تعداد نشته د هر سونه پیری تاسو ویل شي چې سونه پیری تاسو ویل شي چې سونه زیات دونه به بهتري ټیک شو جی بچ کله تاسو ته مشکل را پیښیږي یا یو شی تاسو سخت ضرورت را پیښیږي بس دا وظیفه کوي بار وی چې سونه تاسو نه ویل شي نو ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره بس تاسو حاجت پوره کیږي تاسو ضرورت په پوره کیږي او الله رب العزت په ان شاء الله د دې په برکت سره تاسو مشکل بالکل ختمي ټیک شو جی کوشش وکړئ چې ویډیو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو
الله پامان.